سلامونه ستاسو امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې ویډیو کې مې یو بهترینه ویب سایټ درته راوړی دی چې ته د خپله سټراټیجي پې باک ټیسټ کولی شې. اوس ګوره ښه، زیاتره خلک دا چې دی دا مشکل لري چې کومه سټراټیجي ځان ته پیدا کړي، یا په ویډیو په یوټیوب کې وګوري یا بل ځای کې پیدا کړي، یا کوم کس انډیوالې ورته ورکړي چې ورته دا ښه سټراټیجي ده، خو هغه پې ټریډ نشي کولی او په څه باوري پې نه وي چې آیا دا قوي ده نه ده قوي، آیا کار کوي نه کوي کار. نو همدغه دپاره دا ویب سایټ ما تاسو ته راوړی. اوس ګوره ښه، دې ویب سایټ چې دی یوه خوبي چې دا ده په دې کې تا ته چې دی مخکې ځای نه درښیي. ګوره ښه، لکه دلته اوس ټریډ دی که نه، اوس د مخکې ځای نه زه نه یم خبر چې څه شی را روان دي. هغه ته هم چې دی ته تاریخ وهي نو هغه چې دی تا ته بیا مخکې ځای نه درښیي. بهترینه ویب سایټ دی، تر اخره پورې اوسئ. لکه څنګه مې چې ویلې په دې کې سټراټیجي چک کولی شي، د یو چا یو سبک چک کولی شي، لکه آی سی ټي، سمارټ مني، هر شی چې په دې کې چک کولی شي. داسې وګڼه لکه لایف ټریډ کې چې دی ته لایف چارټ کې چې دی ته ټریډ کې. نو راځئ شروع کوو. اوس نه درته وایم لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي. نو ګوګل کروم ته ولاړ شئ یا اوپیرا ته هر شي ته چې ورځئ. اوس ګوره هلته به څه شی ولیکي، FX REPLAY FX ریپلی. ګوره ښه دا څه شی دی، FX ریپلی. دا به سرچ کړي، دغه اولینی چې راځي ګورې fxreplay.com د باندې به کلیک کړي. دغه صفحه درته راځي، دا به لرې کړي، دلته به ساین ان ګورې ښه، دا ګورې ساین ان دا به ووهې. دا دې چې ووهو دا ساین ان ویت ګوګل ګورې ښه، دا دې چې ووهو هلته ستا جیمیل راځي، که په لپټاپ کې دې وازي، که نه یې واز بیا هلته خپل جیمیل ووهه، ځکه ما تیار وهلی دی دغه دی راغی. نو دغه صفحه درته راځي، دلته به څه شی وکړي، دغه ځای ګورې نیو سیشن، دغه نیو سیشن به ووهي. نیو سیشن چې دی دغه صفحه درته راولي. دلته به چې دی د سټراټیجي نوم دې ولیکي، لکه ګوره ښه زه غواړم شی دغه کومه باک ټیسټ کوم د سټراټیجي سیلور بولټ، نه سیلور بولټ، هنس یو نوم یا زه دغه به وکړم خپل سټراټیجي چې یو بریک آوټ سټراټیجي، زما خپله سټراټیجي چې واقعا زیات شاګردانو مې پې اپروف شوي دي. نو دلته به دې پیسې انتخاب کړي. ګوره ښه، اوس لکه زه غواړم ته اوس وایې که نه چې زه $10 ورکړم، سرمایه مې $10 ده، نه. اوس ګوره ښه، لکه زه د $6,000 فنډ اکاونټ ما ایستې ده، د $6,000 اسیټ، لکه چې شي کې ټریډ کوي. دلته به یې نوم ولیکي، ګوره ښه هلته به یې دغه نوم ولیکي، لکه XAUSDT. زه ګولډ کې غواړم ټریډ وکړم، دا دی ما ګولډ راونیو. دلته هم چې دی یو نوم ولیکه، لکه دغه دی، دا بریک آوټ ما ورکړو. ګوره ښه دا که همداسې ونه نیسي، ګوره دلته بریک آوټ ولیکه، بریک آوټ. ګوره دا کریټ، ګورې کریټ، لکه دا یو دانه شته دی، زه به یو ورسره ولیکم چې ګوره ګورې بریک آوټ. دلته تاریخ دی، ګوره ښه، لکه د کم تاریخ نه تر کومه پورې غواړې چې ته باک ټیسټ وکړې د دې سټراټیجي دی، لکه لایف چارټ وګورې، داسې ټریډ وکړې لکه لایف اکاونټ کې چې دی ته ټریډ کوې. اوس ګوره ښه، زه د شاتني کال 2024 د مې اول تاریخ نه نیولې تر 2025 اپریل اوله پورې زه غواړم چې څه وکړم، دغه نه وخته پورې باک ټیسټ وکړم، دغه ځای پورې. ګوره ښه، دا دغه هم نه دی چې دا ټول به ته کوې که نه، لکه دا ټول به حتما کوې، نه. هلته ستا 100 ټریډه یا 200 ټریډه پوره شي، ته دې وګوره که ستا سټراټیجي یو په 2 ریسک ریوارډ سره 40% 45 43 44 وین ریټ ولرو، نو بهترینه سټراټیجي ده. بیرته هغه اخره کې مې وایم که نه چې سټراټیجي څومره وین ریټ راشي نه ولري چې بهترینه وي. نو دغه دی زموږ سیشن جوړ شو، دغه دی ګوره ښه، دلته به لږ لاندې راشي، زموږ چې دی سیشن چې دی جوړ شو، دغه خط به ووهي، دا دی چې کلیک کو ګو ټو چارټ. ګوره ګو ټو چارټ، ګوره سیده چارټ ته مونږ بیایي. دا صفحه واضح شوه ښه، دا ولیم دغه به ډیلیټ کړم، زه د دې نه کار نه اخلم. اوس ګوره ښه،
کوم انډیکاټور چې رالي دا دی وار سره ته وایم ښه کوم انډیکاټور چې رالی لکه اوس دې ور اچومه دا هر شی چې غواړې دا مووینګ اوریج ما راوایست دا د انډیکاټور ځای دی لکه تاسو په انډیکاټور سره ټریډ کوئ دا دی اوس دا چې دي ټایم فریم دي که داسې کې نه ښکاري دغه ځایونو کې دا دغه پیان کوي دا ستارې پیانې کوي دغسې کې ده بیا درته چې دی دې ځایونو ته راځي دی چې دي فیبوناچي او دا شیونه دي اوس ګوره ښه که غواړې دغسې دلته یې راولئ دغه ستاره دغه باندې کلیک کړه ګورئ هغلته راغی دلته چې دی نورې ابزارې خو بس ټریډینګ غوندې دی ښه صحیح ټریډینګ غوندې دی نو د ټایم فریم دي ټریډ څنګه والو یو دغه زه لږ چیک آوټ یې وکړم که نه چې دا دغه چیرې ده لیکویډیټي چیرته ده چې زه بیا چې دی لږ ټریډ تاسو ته وایم درته ښیم چې څنګه ټریډ هم والی دا دوه ځایونه لیکویډیټي دي خو بیریش یو مونږ چې یو مونږ ټرینډ بیریش دی ورسې لږ انالایز کوم دغلته چې دی 4 ساعته بیس دی مارکیټ هم چې دی بیریش دی باید ګوره که غلط شو مانې نه ښه لکه 100% مې نه دی صحیح ورته نه یم ناست مارکیټ باید دغلته راشي 4 ساعته چارت دی نه خط که راشي یا د دغسې نه بره دغه ته راشي تورې ورځنی کڼډل څه وایي ورځنی دی رښتیا 4 ساعته څه وایي لږ انالایز کوم ښه لږ زمونږ هم تاسو هم پکې یو څه زده کړئ زه هغه دپاره فقط نه کوم که دغلته راشي زه به ټریډ والم کیدای شي که دلته راشي اوس ګوره ښه څنګه بیا چارټ خوځوئ دا ګورې دغه ځای لکه اوس ګوره زه 15 دقیقې انتخابوم 15 دقیقې چې دی 15 دقیقې کنډلې چې دی یو ثانیه کې ماته ځي ګوره ورته چارټ چې دی روان شو ګوره چارټ دلته روانېږي ګورې اوس ګوره ښه زه 15 دقیقې غواړم چې روان شي 15 دقیقې په یو ثانیه کې روان شي نو زه ودرېږه چې چک کوم چې صحیح ټریډ ځان ته پیدا کړم انشاءالله زه یې اخلم یو دغه صبر وکړئ دغه هم وړوکی ټریډ ما دغه کړو خو دومره دغه ټریډ نه دی لکه های پروبابلیټي اوس ګوره ښه مارکیټ خو یو بیرش دی بل چې دی 4 ساعته چې دی دوه بره دغه دي دا ټولې لیکویډیټیانې دي د مارکیټ دا ټول د دغه مارکیټ لیکویډیټیانې دي ګوره ښه سیل دغه به څنګه دی ټریډ دغه ګورې پلیس آرډر د باندې چې کلیک کړه اول سر نه به دا شی انتخابوي ګوره ښه اول سایډ چې دی سیل دی که نه که بای او بای کلیک کړه اوس ګوره ښه لکه مارکیټ کوم ځای کې ولاړ دی هماغه ځای کې ټریډ الي یا لیمیټ کې دی یا لکه څنګه چې په میټا ټریډر کې لیمیټ دی چې بیا مارکیټ راشي هغه باندې کلیک کړي بیا نور ټریډ آن شي اوس ګوره زه مارکیټ لایف چې چیرې مارکیټ دی هماغه ځای کې ټریډ الم لاټ مې چې دی 0.1 بیا کومه سټاپ لاس مې د لاټ سایز یې ښه شل دی لاټ سایز سټاپ لاس مې هلته آن کو خیر هلته یې جوړو سټاپ لاس ټیک پرافټ مې دلته آن کو دا چې دی بریک ایون بیا دا چې دی پرو ورژن کې راځي دا مهم نه دی دونه ګوره ښه دا ما سیل ټریډ خپل آن کو ما ټیک پرافټ شو $3000 او دا زما چې دی $2000 چې دی دغه دی سټاپ لاس زه خالي دغه دپاره کوم ښه دا ما ټریډ آن کو اوس ګوره ښه صحیح درښیي خبر پرې راغی زه ګورې خبر هم لیدلی شي خبر ښه صحیح لیدلی شي خو ډېر بیا سخته دی ته به د تاریخ رالی دا کم تاریخ کې دی بیا به هغه د خبر ځي تا چې هغه تاریخ داسې ډېر شیان دي چې بیا ته چې دی هغه بکټس کېږي نو دا مې چې دی زما سټراټیجي ته جوړ که زما خپله سټراټیجي کې ایستو بیا ما حتما خبر چک کوو چې خبر شته یا نشته بس الله کامیابه لره خدای غټ په ټریډران که لکه د مار د چا خبر بس دغه ویډیو وله ډېره فایده والی واقعا ډېر ښه شی دی سټراټیجي پکې بکټس کوي هر څه وکړئ بغیر د دې نه چې لکه مخکې د دې نه چې تاسو ریل اکاونټ ته لاړ شئ لکه ریل
ټریډ وکړئ. صحیح دی، فرق لري، لکه ایموشن فرق لري، لکه ځان څنګه کنټرول کړي. لکه پیسې دي چې اصلي د مخې نه ځي واقعا ډېر زور لري. څوک که چا صحیح ټریډ اوسه پورې نه وي کړی، خو بک ټیسټ کولی شي ستراتیژي باندې دی پوهېدلی شي چې واقعا ښه ستراتیژي ده نو او که بده ستراتیژي ده. نو خدای په امان، ویډیو لایک کړئ، سبسکرایب له یاده ونه اوسي. مننه.